ستړي مشئ غواړم نن په دې ویډیو کې درته داسې کوم نمونې متن تاسو د سکرین پر مخ ګورئ خصوصا په پښتو کې څنګه داسې خط لپاره سټایلونه وټاکو. اکثریت فونټونه چې موږ کله د پښتو لپاره ټاکو یو ستونزې سره مخ کیږو، هغه دا چې په پښتو کې بعضې توري لکه هغه توري چې په نورو ژبو کې نشته، ټی ده، ډال دی، ری ده یا خین دی، دا توري دي چې په پښتو کې مونږ لرو، په نورو ژبو کې نشته. کله چیرې تاسو د فونټونو ورته هغه سټایلونه او نمونې انتخابوئ د هغه سره بیلیږي، ټوټې ټوټې راځي. نو څنګه د پښتو لپاره داسې خوندور سټایلونه او خوندور متنونو لپاره دغه فونټونه پیدا کړو. د څنګه چې ما د سکرین پر مخ تاسو ته مختلف متنونه لیکلي دي او نمونې مې ورکړي دي، دا زه درته لاره هم ښیم او تاسو به دا ویډیو له نورو سره هم شریکه کړئ. که چا ستونزه وي دغه ستونزې حل شي. زه تیار دلته د سکرین پر مخ هغه لرم فونټ سټایل، دلته ما یو فولډر راخیستی دی، په دې کې ټول د پښتو فونټونه دي. که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ ډېر زحمت نه غواړي، فقط ګوګل ته لاړ شئ، د بهیج په نامه فونټونه تاسو سرچ کړئ. بهیج زه به دلته درته وم لیکم، د غزي کې په انګلیش باندې به یې ولیکم. تاسو په ګوګل کې د بهیج په نامه فونټونه سرچ کړئ. بیا تاسو ته مختلف فایلونه راوړي، په هغې کې به یو فایل انتخاب کړئ، ډاونلوډ به یې کوئ. چې کله مو ډاونلوډ کړه بیا به دا فونټونه داسې لکه ما چې کوم لیست راخلاص کړی مخې ته مو راځي. که یو دانه مو انسټالوو نو فونټ باندې به ډبل کلیک وکړئ، راخلاص به کړئ، داسې کې تاسو ته آپشن درکوي د انسټال په نامه، کلیک به کوئ انسټالیږي. او که چیرې ټول مو غوښتل انسټال یې کوئ ټول، نو تاسو به دغه ټول کنټرول ای سلیکټ به یې کوئ، بیا به یې کنټرول سی کاپي کوئ، بیا به تاسو راشئ کنټرول پنل ته. په وینډوز کې به راشئ کنټرول پنل ته، بیا په کنټرول پنل کې تاسو یو فولډر لرئ د فونټس په نامه، په دې به کلیک وکړئ او د دې په منځ کې مو دغه ټول فونټونه پیسټ یا کنټرول وي کوئ. ساده دی لکه دلته چې زه دومره لرم، یا به ښی کلیک وکړئ پیسټ به ورته ووایي، او یا به تاسو د کیبورډ نه کنټرول وي پیسټ کوئ تر څو دغه فونټونه په سیسټم کې انسټال شي. بیا به تاسو لاړ شئ ورډ یا هر پروګرام چې راخلاصوئ هغه کې به متن ولیکئ. مثال که دغه زه ولیکم، انتخاب یې کوئ، راشئ فونټو ته، بیا به تاسو دلته لاندې راشئ، د بهیج په نامه فونټونه دي. ده په دې کې نو چې هر نمونه یا هر سټایل ورکوئ پښتو متن ته ورکول کېږي او بغیر د کوم ستونزې نه. دا ویډیو در سره نور سره هم شریکه کوئ او د دغه پیج فالو شیر مو له یاده ونه وځي. مننه.